د خوست ښار په استوګنیزو پروژو او ښار ته په یو شمېر نږدې سیمو کې د یوناپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د 28 پروژو چارې چې له تېر یو کال راهیسې روانې وې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د مسؤلینو په وینا یوناپس په هغه سیمو کې کار کوي چې هلته ښاروالي خدمتونه نه لري. په یاده پروژه کې شاوخوا 8000 کسانو ته د 3 میاشتو لپاره د کار زمینه هم برابره شوې وه. یعنی هره پروژه څه وخت چې په لسګونو په زرګونو یعنی کارګرو کور کې وکړلو خلکو د کار زمینه کې برابر شول، همداشان د مختلفو ساحو صفایي سره پیدا شول. نو تقریبا 28 پروژې وې، د دې ټوټل ټول مصرف 3 لک ډالر وو چې تقریبا د ټولې پروژې سره جمع کې یعنی 10 کیلومتره کېږي چې د دوی ټول کورونه تکمیل شول سرته ورسېدل ان شاء الله. په خوست ښار او نږدې اطرافو کې د دې کلیوالي پروژو له پلي کېدو وړاندې په یادو سیمو کې سړکونه، لارې او لښتي خراب ول او د موټرو او پلي کسانو تګ راتګ پکې ستونزمن و. اوس دا کوڅې چې جوړې شوې ډېر په ښه ډول ډېرې ښکلې ډېرې اساسي هغه څه بېنظافتي چې موجوده وه اب کې حال شوه. د خوست هغه شمېر اوسېدونکو چې د دوی په سیمه کې ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا پکې پروژې پلي شوي له یاد بنسټ وغوښتل چې په دې ولایت کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي او له دې پروژو بهر پاتې کارونه هم بشپړ کړي.